أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آیت نمبر 158. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن يقينا الصفا دادي صفا غندي سيدا والمروة او دادي مروة غندي سيدا من شعائر الله دال شعائر الله ندا. صفا دا په عربي کې هغه غره ته وایي چې په هغې کې صفا ستره دادي مرمر یا ماربل له دغه تیږو نه جوړي داسې غره ته داسې غونډۍ ته صفا وایي. مروه دا هم بعینه همداسې معنا لري. مروه دا د مرمر تیږې ته وایي. دا ماربل مرمر دغه تیږې ته په عربي کې مروه وایي. مروه او دا اوس هلته په مکه مکرمه کې دوه غونډیګانې دي. دا صفا بیت الله ته نږدې ده او مروه هغه بیا له دې نه یو څه مسافه لري، تقریبا 340 میټره دومره مسافه ده د دواړو تر مابین. هغه لرې غونډۍ هغې ته مروه وایي. شعائر دا جمع د شعیرتون ده. شعیرتون دا علامې ته وایي، نښانې ته وایي. شعائر الله یعنی دلته به تقدیر د مضاف الیه وکړو. شعائر دین الله. شعائر جمع د شعیرتون، شعیره علامې ته وایي. شعائر علائم، نشانې، نښانې، علامات. نو د دې آیت معنا به داسې: ان الصفا والمروة من شعائر الله. یقینا دا صفا غونډۍ او دا د مروه غونډۍ من شعائر الله، من شعائر دین الله، دا له علایمو او له نشانو د دین د باری تعالی دی. یقینا امی تپگه کې صفا و تپگه کې مروه من شعائر دین الله، یہ از علائم و نشانات و علامات دین الله است. یہ تقدیر مضاف نکنی. د دې آیاتونو مناسبت لمخکې آیاتونو سره د دې مناسبت داسې ده: په دې صفا او مروه غونډۍ ترمنځ اوس سعیه په حاجیانو باندې دا واجب ده. هلته چې ته لاړ شې د حج نیت وکړې یا د عمرې احرام وتړې، نو بیا چې طواف وکړې مابین دې یو وارې په بیت الله باندې طواف وکړې. له طواف نه وروسته به 2 رکعته لمونځ وکړې. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. 2 رکعته لمونځ نه وروسته به بیا راځې صفا غونډۍ ته به خېځې او مخ به بیت الله ته کې الله اکبر الله اکبر به ووایې، لبیک اللهم لبیک به ووایې، دعاګانې به وکړې څومره چې دې توان. بیا به له غونډۍ نه راکوز شې د مروه پلو ته سعیه به وکړې، تیز قدمونه به واخلې. د دواړو غونډۍ مابین کې یو خوړ ده. دا پخوا وختو کې خوړ و. اوس ونه وایې چې خوړ چېرته دی چې املا صاحب ویل. اوس خوړونه مړونه نشته. اوس ټولې برنډې دي ښایسته ښایسته په مرمر تیږو باندې جوړې دي، لاندې ښایسته مرمر دي او لیټونه لګېدلي دي. اوس خوړ مړ نشته ده. منتها د خوړ په اندازه باندې شنه شنه بلپونه لګولي دي. نو دا د خوړ په اندازې ته چې راورسېږي په دې کې به معمولي دا خپل حرکت تیز کې منډه به ورکړې، داسې 14-15 قدمونه. بیا اوچت په سرعت به روان وي تر څو مروه غونډۍ ته ورسېږي. هغې ته چې وختلې بیا به مخ بیت الله ته وګرځوې، تکبیرات به ووایه او دعاګانې به وکړې څومره چې دې توان و. له هغې ځای نه به بیا راکوز شې صفا غونډۍ ته به راسې. دغه د دواړو غونډۍ ترمنځ چې کوم خوړ ده چې نن سبا هلته شنه لیټونه لګولي،
په دې کې به بیا لیک 14 قدمه منډه ورکړې، بیا به دې صفا غونډۍ ته وخېځې، بیا به دې سر ته چې وختې، بیا به دعاګانې وکړې. اوس غونډۍ نه ښکارېږي، برنډې تر غونډیګانو م لوړې دي، 3 برنډې په سر باندې داسې جوړې کړي. غونډۍ خپله ډېرې ټیټې وې، هغه اوس په برنډو کې پټه سوي دي. یو څو تیږې په هغه اوله برنډه کې ښکاري، معمولي یو څو تیږې لوڅې پرېښودل، نور شی هم نه ښکاري. خالي تا ته ځای معلومېږي دا د سعی اخیر شو، په هغو ځای به ودرېږه، بیت الله ته به مخکې دعاګانې به کوې. دا سعی واجب ده، هم په عمره کې او هم په حج کې. اوس دا ولې واجب ده؟ الله تعالی دلته ذکر کړی تاسې به سعی کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث شریف کې فرمایي ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا. الله په تاسې باندې سعی لیکلی، سعی کوي. رواه البيهقي، بیهقي روایت کړی. دا سعی چې دا اول ځل چې دا سعی کړي دا هاجر کړي، د اسماعیل علیه السلام مور. هغه چې کله الله تعالی ورته امر وکړو چې ته د خپله بیبي هاجر او د دې دا ورکوټی بچی اسماعیل دا له شام نه راوله او دلته بیت الله په خوا کې میشت کړه. په دغه وخت کې بیت الله ورانه وه، شاوخوا بالکل آبادي نه وه، نو دوی دلته میشت کړل. یو څو کجورې ورسره پرېښولې په توڼه کې، یو څو اوبه وو په پتک کې، یو څو ورځې وخوړې ختم شو. دا د اسماعیل علیه السلام مور دا تږي شوه. نو یو وارې صفا غونډۍ سر ته وخته، شاوخوا یې وکتل راوکتل، هېڅ یې نه لیدل او غږ یې وکړو هل من مغیثن، څوک شته چې زما مدد وکړي. هغه خو په سلګونو کیلومیټره څوک ورته نه ول، هېڅ یې وانه اورېدل. بیا له صفا غونډۍ نه راکوزه شوه. دا د دواړو غونډیګانو منځ کې چې دا کوم خوړ ده، په دې کې دا جامې لږ داسې راټولې کړې او معمولي منډه یې ورکړه. د مروه طرف ته لاړه، هلته بیا داسې وختله، بیا یې غږ وکړو هل من مغیثن، څوک شته چې زما مدد وکړي. بیا له مروه نه بېرته راغله صفا طرف. دا دویم، بیا له صفا نه لاړه مروه ته. 3 بیا له مروه نه راغله صفا ته. 4 بیا له صفا نه لاړه مروه ته. 5 بیا له مروه نه راغله صفا ته. 6 بیا له صفا نه لاړه مروه ته. 7 ځل چې لاړه، په دې کې جبریل علیه السلام الله راولېږل او د ځمکې په وزر باندې ووهله یا یې پښه باندې ووهله، له ځمکې نه اوبه را زرغونې شوې. دا هاجر ام اسماعیل د اسماعیل علیه السلام مور دا مروه غونډۍ ته رسېدلې وه. دا د جبریل علیه السلام د راتلو غږ یې واورېدو. نو دې په دې وخت کې ویل وایي هل من مغیثن، څوک شته چې زما مدد وکړي. په دغه وخت کې دا د جبریل د راتلو غږ واورېدو. نو ځان ته خپله وویل صح، چپ شه، ته خبرې مه کوه چې دا د چا غږ ده. چې ویې کتل جبریل راغلی ده د انسان په صورت. دا په منډه ورته راغله د خپل بچي په خاطر. که ګورې جبریل چې کوم ځای په وزر وهلی وو یا یې په خپه وهلی وو، له هغې نه زمزم، له هغې نه اوبه را خوټېدلې وې. دا ام اسماعیل هاجر خو ډېره تږې وه، له دې اوبو نه داسې خاورې را تاو کړې، زم زم، یعنې همدلته ودرېږئ. هغه اوبو نه شاوخوا شګې را تاو کړې چې بل خوا باندې لاړې نه شي، په شګو کې وچې نه شي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي رحم الله ام اسماعیل، الله دې د اسماعیل علیه السلام په مور رحم وکړي. لو ترکت زمزمه، کاش که دا د زمزم اوبه پرېښودلې وای، شګې تېر تاو کړي نه وای. کاش که امی آب زمزم می گذاشت، چار اطرافش ریگ تاو نمیداد، لکانت عینا معینا. دا به اوس اوبه ولې روانې په مکه کې به روانې وې، په ویلو کې. اوس جای په جای نه ختمېږي خو روانېږي نه. نو دغه سعی چې ده هغه د اسماعیل د هغې د هغه د تکلیف شقت د هغې یو یاد ده، له هغې نه الله تعالی سعی په مسلمانانو واجب کړه. نو مخ صبر آیات راغلي ولنبلونکم من الخوف، هغه د اسماعیل السلام خپله هغه په لوړ دنده فقط کې تر لاندې راغو. صبر وکړو، د اسماعیل السلام مور عصمت یې وکړو او د دې د علیه غونډۍ نه منډې وهلې، دا خو دا تږي وله وږي وه او تکلیف هغو د صبر یادبود د تاسې کوو او دا د صبر نتیجه چې دا کې مسلمانان تر پورې د دې په دې باندې کوي. آخرت کې هم تعالی دوی ته د صبر وي. الله په لاره څوک صبر دا د دنیوي
بهترین یو نوم نشان جنده کیږي داسې اخروي ثواب جنې پاته کیږي. دا دغو آیتونو ثبت سو لدې مخکینو کیسې د سبع راغلی و. ان الصفا یقینا دا د صفا غونډۍ چې ده والمروه او دا د مروه غونډۍ چې ده من شعائر الله دا لعلمو لنشانو لعلاماتو دین الله د الله تعالی د دین نه دي. فمن حج نو که څوک حج وکړي زیارت وکړي البیت د بیت الله او اعتمره. حج دا په لغت کې لوی ارادې ته وایي، قصد عظیم، لوی قصد کول. او په اصطلاح کې حج دې ته وایي چې د ذوالحجې په میاشت کې یا له ذوالحجې نه مخکې د حج اراده وکړي، بیا لاړ سي بیت الله ته، بیا په 8 تاریخ باندې د ذوالحجې مینا ته لاړ سي، سبا ته 9 تاریخ وي، بیا له مینا نه عرفات ته لاړ شي، تر ماښامه پورې عرفات کې وخت تیر کې، بیا له عرفات نه راسي مزدلفې ته، د 10 تاریخ شپه په مزدلفه کې وکړي، بیا له سبا چې 10 تاریخ شو، بیا له مزدلفې نه راسي مینا ته. شیطان یو شیطان وویل هغه لوی شیطان، بیا لاړ سي منحر ته، ذبح جای ته، خپله ذبحه وکړي او سر وخوري، بیا د 10 په تاریخ راسي طواف زیارت وکړي، بیا بیرته راسي مینا ته، نور لمنځونه په مینا کې کوي. 11 12 14 تاریخ شیطانان ولي. دا حج ده. حج صرف په دې خاصو ورځو کې کیږي. نو حج په لغت کې لوی قصد ته وایي او په اصطلاح کې نیت کول د بیت الله، بیا هلته طواف زیارت کول، عرفات ته تلل، مزدلفې ته تلل، شیطانان ویستل، ذبح کول. دغه عبادات کې په دې خاصو ورځو کې کیږي. 8 9 10 11 12 14 په دغو ورځو د ذوالحجې په میاشت کې دې ته حج وایي. په کال کې یو ځل کیږي او په مسلمان چې قدرت ولري د تلو راتلو په دې باندې فرض ده. من استطاع الیه سبیلا په دې سړي باندې فرض ده. او یو عمره ده، اعتمر یعتمر اعتمار، عمره کول. عمره دا په لغت کې زیارت کولو ته وایي او عمره په اصطلاح کې دې ته وایي چې ته نیت وکړې د زیارت د بیت الله، هلته بیا لاړ سې په بیت الله و طوافونه وکړې، له طواف نه وروسته 2 رکعته لمونځ وکړې مقام ابراهیم کې، بیا 2 وارې طواف وکړې، په صفا مروه منځ کې سعی وکړې. دا عمره سوله، خلاصه سوه، نور به سر وخورې، ځان به حلال کړې. دا یوه عمره سوه. بیا که دې بله عمره کوله بیا به تنعیم ته لاړ شي، احرام به وتړې، بیا به و طوافونه په مقام ابراهیم کې 2 رکعته لمونځ، د صفا مروه منځ کې سعی. په عمره کې بیا عرفات ته تلل نشته، مینا ته تلل نشته، ذبحه نشته، مزدلفې ته تلل دا یوم بیا په عمره کې نشته. عمره په لغت کې زیارت ته وایي او په اصطلاح کې د بیت الله زیارت په دغو نیت سره، په دغو طریقه سره. دا عمره په نزد احنافو سنت ده. د عمرې او د حج یو بل فرق، عمره په ټول کال کې کیږي، په رمضان کې، په شعبان کې، وسلا او بل وخت په ټول کال کې عمرې کیږي، او حج په کال کې یو ځل کیږي. او بل فرق دا د حج هغه فرض ده او عمره دا سنت ده، ثواب لري، لکه سنت لمونځ، لکه نفلي لمونځ. او حج کې عرفات هم شته، مزدلفه هم شته، شیطانان ویشتل هم شته. په دې عمره کې بیا دا نشته ده. فمن حج البیت، که چا زیارت وکړو، حج قصد وکړو د بیت الله، او اعتمره یا قصد عمرې وکړو، فلا جناح نو ګناه نشته ده په ده باندې ان یطوف چې دی طواف وکړي بهما په دې صفا او مروه باندې. ومن تطوع او څوک چې د خیر او څوک چې په طبیعت باندې وکړي خیرا یو ښه کار، فإن الله نو یقینا الله تعالی شاکر، الله تعالی شاکر دی، شکر گزار دی، علیم علم لري. ومن تطوع څوک د زړه په خوښه وکړي، تطوع یتطوع تطوعا، د زړه په خوښه باندې یو کار کول. څوک د زړه په خوښه وکړي کس یک کس از خوش دل بکنه خیرا ښه کار، څوک د زړه په خوښه وکړي خیرا ښه کار، فإن الله نو یقینا الله تعالی شاکر شکر گزار دی، علیم علم لري. په دې بنده باندې شاکر دی الله صفت هم راځي، شاکر دی بنده صفت هم راځي. دی بنده صفت سے شاکر راځي څه مطلب؟ وای دا پلانای بنده دی الله شکر ادا کوي، بنده دی الله شکر ادا کوي، دا مطلب چې الله تعالی په دې باندې انعام وکي، دی الله تعالی حمد و ثنا وایي، عبادت و اطاعت وکي، دا شکر دی بنده. مثال دیتا
یو ناروغ ده الله ته دعا وکړه دې ته شفا ورکړه ناروغ ته شفا راسي ته الله ته په سجده پرېوځې دا شکر شو ځکه انعام در باندې وسو تا په بدل کې د الله عبادت وکړو یا دې تا یو کس بندي ده د امریکایانو ظالمانو په جیل کې ته دعا وکړې چې دا بندي را خلاص شي الله یې په خیر راولي الله دې دا مسلمانان بندیان په خیر را خلاص بندي راسي بس ته دلته الله تعالی ته صدقه وکړې یو پسه یو ګډ دا ذبح کړې دا شکر شو الله انعام وکړو تا عبادت صدقه دې وکړه دې ته شکر وایي تعریف دسی کوي فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لكونه منعما دس یو عمل وکړي چې لوغو چې د الله تعالی عبادت تعظیم معلومیږي لدې وجه چې الله پتا انعام کړي او شکر دی الله صفت مرادي الله شکر کوي څه معنا چې ته کله د الله عبادت وکړي الله پتا باندې زیادت دی انعام وکي مثال یو زوی د ناروغ الله ته د دعاګانې وکړي هغه زوی الله جوړ کو تا صدقه وکړه الله پسې بل زویم در کو روغ جوړ دا دی الله شکر سو ولی په نعمت کې پتا نور زیادت وکړو نو الله شاکر ده یعنی زیادت فی الانعام کوي کله چې بنده شکر ادا کی دی الله شکر دا مطلب چې زیادت فی الانعام وکړي نور نعمتونه زیات کی فإن الله یقینا الله تعالی شاکر زیاتون کوي د نعمتونو ده علیم علم لري په شکر گزار بندگانو باندې تر امدی جای پوری بس ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله دا درس و تدریس مخبل حضور کے قبول و منظور کے دنیا و آخرت سعادت هم نصیب کے یا الله ومغ باندې خپل انعامات احسانات وکړي له تکلیفونو له مصیبتونو نه خپل حفظ و امان کې وساتي حاجی صاحب ته دعا وکړي حاجی صاحب محمد نواب ته الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله تعالی دې قبر د جنت روضه وګرځوي خپلوانو دوستانو ورونو مشرانو کشرانو ته الله تعالی اجر او ثواب ورکړي دې مصیبت هغه بل قاری صاحب ډېر نیکان صالحان خلک ولو پرون هغه دکان کې اور لګېدلی او بیا په هغې کې اور سوځېدلی له هغې نه شهید شو هغې ته هم دعا وکړي الله تعالی دې قبر د جنت روضه وګرځوي دا مور او پلار ورونو ته الله تعالی ډېر اجر او ثواب ورکړي داسې څو میاشتې مخکې یو ورور جهاد کې د امریکایانو مقابله کې په استشهادي عملیاتو کې شهید شوی ډېر مجاهد نیکان او عزتمندو دغه د اور مرګ دا هم په شهادت کې راځي یو حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام له صحابه ونه تپوس وکړو وایي ما تعدون الشهید فیکم وایي تاسو شهید څوک بولي شما شهید کی رمیږئ صحابه ورته وایي القتل فی سبیل الله وایي چې الله په لاره کې څوک مړ شي دا شهید ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته اذن شهداء امتی لقلیل وایي نو دې وخت خو به د ما د امت شهیدان ډېر کم سي د الله په لاره کې خو ډېر کم کسان وژل کېږي بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته الغریق شهید والمبتون شهید څوک په اوبو کې غرق سي دا شهید ده د ګېډې له مرض نه مړ سي دا شهید ده والمرأة تموت بالجمع شهید زنانه په عیال په بچیانو مړه سي دا شهیده ده والحرق شهادت او په اور باندې سوځېدل هم شهادت ده نو الله تعالی دې دا وفات شهادت وګرځوي الله دې مرتبه اوچت کړي نور دې الله تعالی موږ تاسو ټول په خپل حفظ او امان کې وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلق